یو بادشاه او د هغه لور وه نو هغه د هغې په باره کې پریشان او ډېر زیات هغې به واده ته غاړه نه کېښوده چې کله به ورته بادشاه ووایي چې ته له واده کومه نو هغې به ورته وایي چې زما ته په دې سړو کې داسې تکړه سړی ښکاري نه په دې غونډ ملک کې ما ته داسې تکړه هلک ښکاري نه چې هغه کې صلاحیتونه موجود وي او زه هغه سره نکاح وکړم نو د هغې دپاره به هغه خپل هغه شهزادګۍ چې و د باچا لور نو خپل پلار سره به یو شرط غوندې کېښوده هغه ته به یې وی چې بابا داسې کار به وکړو چې په کال کې به یو پروګرام ږدو او ته په دې غونډ ملک کې که خپل کسان ګرځوه چې په دې کې هوښیار هلکان راټولوي چې څومره هوښیار یي هغه هلکان راټولوي نو په کال کې به یو پروګرام هغې لږدو په هغې کې به هغې زه یو امتحان اخلم که په هغه امتحان کې هغې کامیاب شو څوک هم پکې کامیاب شو بس هغه سره به زه نکاح وکړم هغه به هوښیار هلک وي تکړه هلک به وي صلاحیتونو والا به وي پلار ورته وی صحیح ده چې کله هغه د هلکانو انتخاب وکړو 10-15 هلکان انتخاب په ټول ملک کې وشو نو هلکان وی دا په یو کمره کې تاسو بند کې او پلار ته یې ووی دا څوک چې دا بوتانو جوړولو والی که نه دا مورتیانې چې جوړوي وی دا د ټول زموږ د ملک چې د څونه ماهر کس دی وی هغه راوغواړه بس هغه ته به یې ووی په دغه پلان کې ورځ چې دا پروګرام وي په دې ورځ به زما داسې داسې کپړې داسې لباس به وي او ته بالکل هو به هو زما په شان مورتیانې جوړې کا او په هغه ورځ چې د مورتیانو څنګه رنګ راغی که نه نو هغه رنګ چې کوم دی هغه به زما په دې لاسونو په خپو او په مخ باندې اومږي او پلار ته یې ووایي چې دغه کمره کې به تا د هلکان بند کې یو به راځي او هغه سره به په لاس کې هاري د ګلونو هار به ورسره وي او هغه چې دی نو زما غاړې ته که کم یو رواچو داسې 15-20 مورتیانې به جوړې کړې هغه داسې په قطار باندې کېښودې او په منځ کې پکې یو ځای کې دا جینۍ ودرېده یو هلک به راته چا چې به ورواچو نو هغه چې وروابېچو هغه به مورتي و بوت به بل به راغی دی خوا بلا خلک ټول خلک یې په تماشه یو کولو ځای بل راغی دی کې یو هلک داسې تېرېده هغه دا منظر ګوري چې وی کته نو یو راځي او بس د یو بوت غاړې ته هغه دننه چې کوم کسان په کمره کې دي هغې ته خو پته نشته چې ما نه دا مخکې کوم کس لاړو چې د هلک د کم بوت غاړې ته دغه ور واچو هاره چې د هلته نه بل راشي نو هغه چا پکې د یو بوت غاړې ته دوم ور واچول ځکه هغې ته خو پته نه لګي خو کمره کې بندو یو به راته خو چا پکې هغه جینۍ ونه پېژنده او د هغې غاړې ته یې هار ور وانچو هغه هلک د هر څه کتل وي دا څه مسله ده چا نه یې تپوس وکړو هغه ته وایي چې دا خو دغه شانه د بادشاه لور ده او بادشاه ورته وایي چې واده وکړه هغه واده ته غاړه نه ږدي چې په دې هلکانو او سړو کې داسې هوښیار سړی او صلاحیتونو والا څوک شته نه چې هغه سره زه واده وکړم وی ښه وی دا به کله بیا داسې دغه وی دا خو کال کې یو پیرۍ نن چې وشو دا به کال بعد بیا کېږي وی زه صحیح ده بس هغه کومو کسانو چې به د هلکانو انتخاب کو هغې سره پس چل باندې رابطه وکړه چاته یې ووایي چې ورته ووایه چې زما باره کې ورته ووایه ځان یې ورته په ګوته کړه او کله چې دا پروګرام ختم شو نو د باچا هغه لور لاړ او پلار ته وایي ما نه ته نه وي په دې هلکانو کې د سره هوښیار سړی نشته دی بوت او انسان هم نشي پېژندی نو دی به سبا ما سره ژوند څه تیر کړي باچا هم پریشانه شو به هر حال کال بیا شروع شو بیا هغه خپل کسان لګیا دي غونډ ملک کې هلکان راټولوي چې کوم هوښیار دي چا کې صلاحیتونه دي د دې هلک نوم یې پکې هم ولیکه دا ورته چا وښو چې دا هم داسې هوښیار دی او ډېر تکړه دی چې کله هغه ورځ راغله په کمره کې ټول چې کوم دی هلکان بند کړي دي یو هلک د کمرې نه راووته چې غاړې ته یې څنګه هار ور واچو د بوت غاړې ته یې ور واچو بل هلک راووته دا کوم هوښیار هلک چې و د ده نمبر چې راغې د سره په دا هلک چې کوم راغې دا هوښیار د سره په لاس کې هار دی او هغه هار چې کوم دی نو هغې د سر نه شروع کړه کومې مورتیانې چې 15-20 وي د جینۍ په شکل کې د سر نه شروع کړه او د یو بوت خواله به ورته غاړې ته به ورته داسې د هار دغه کو
خو هغې کې دا شرط و چې چا یو پېره هار پرېښود او غاړې ته یې ور واچو بس بیا پکې څه نه کېدل بس د ده نمبر ختم دی هغه به دا هار داسې راواغست او داسې به یې لږ ساعت ونیوه بیا به एकदम لغه کو را دې خوا کو د سر نه شروع دی بیا بلې ته بل بوت ته اخره کې چې کله یو ځای ته ور ورسېده نو هغې ته چې څنګه دا هار داسې که نو بیا یې رارستو کو یو پیری بیا ورنږدې که بیا یې رارستو که چې لږ بیا یې ورنږدې که نو بس چې څنګه یې ورنږدې که بس دې غاړې ته یې ورته ور واچو چې څنګه یې ورته غاړې ته ور واچو نو بس هغه جینۍ چې وه نو هغه بس وخوځېده چې بلکل دا مقابله وګټله چې کله دا مقابله وګټله نو دا خلک ځینې بیا وروستو تپوس کوي چې دا خو 2-3 کاله دا مقابله به کېده او دا طریقه به کېده اوسه پورې دا چا نه ده ګټلې دا تا څنګه او ستا را طریقه هم جدا وه یو بوتله به ورتلې او یو نو دا څنګه تا ته پته ولګېده وی کله چې 13 کال دا پروګرام وشو نو ما ته پته ولګېده خلکو نه مې معلومات وکړې چې دا دغه شان د باچا لور وي چې زه به یو داسې صلاحیت والا هلک سره واده کوم چې هوښیاري نو ما را 13 کال نه شروع وکړه د دې شهزادګۍ په باره کې معلومات مې کوله چې دا د دې عادتونه څنګه دي د دې څه خوښ دي او څه نه دي خوښه حتی چې نیم کال په دې کې تیر شوی چې اخره کې زه د دې چې چا به خدمت کومه خدمتګار یوه خادم یوه زه هغې سره میلو شوم نو ما ورته وویل چېرې د دې شهزادګۍ څه خوښ دي په خوراک کې وي دا خوښ دي ما ورته وویل چې داسې شته چې بدي شي وایي چېرې داسې خو څه بدي نه شي خو یو څه نومونه یې راته یاد کړه وی اخره کې چې را روانېدم نو ما ته وایي چې رښتیا یو بله خبره د دې ټولو څیزونو کې یاد ساته د بادشاه په دنیا کې چې څومره څیزونه دي په دې کې زیات چې دی نو هغه پیاز بدي شي پیاز کچه پیاز چې دا کلم په دې باندې بین ولګي که نه بس د دې طبیعت سم خراب شي بس وی ما ته خو پته ولګېده چې کچه پیاز یې بدي شي بس وی ما دا هار چې کوم جوړ کړی و که نه نو دا خو ښکارېده د ګلونو خو په دې کې په منځ کې ما کچه پیاز چې کوم دي هغه مې پکې دغه کړي وایي چې کله ما شروع کړه د سر نه یو بوت ته به ورتلم غاړې ته نو خو بوت و هغه خو په هغې باندې څه ریاکشن نه کوو وایي چې کله زه دې ته ورنږدې شوم وایي چې کله ما داسې هغه هار مې داسې د هار ور اچولو کې به ما دې پوزې ته ورنږدې کوو هغه هار وایي چې کله مې ورنږدې کړه د جینۍ ته نو د دې په دې تندي کې معمولي غوندې چون راغی وی چې کله رالرې مې که بیا مې ورنږدې کړو هغه بیا په دوباره هغه چون بیا سیوا شو ما ته خو پته وه چې دا انسان دی بس د دې غاړې ته مې هار ور واچو